دا د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم قول دی، دغه حدیث مبارک دی. عایشه رضی الله تعالی عنها هم همداسې وایي کوم وخت چې به رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خوب بستر ته راغلی، نو دغه دوه سورته به ویل، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا سورتونه به ویل څه ډول چې د دعا په شان باندې چې دا ستنې ستا په فضا کې پرېوتې، د دعا په شان باندې به یې لاسونه مخ ته ونیوله او بیا به اول قل اعوذ برب الفلق ووایه او ورپسې به قل اعوذ برب الناس، هر یو به درې ځله وویل. بیا به پر د لاسو باندې چوپ کړله، پر ټوله بدن به لاس چیراوه هغه ځای ته چې د نبي علیه الصلاة والسلام لاس په ورسېدی. داسې الفاظ راغلي دي، نو په ټول بدن به لاس تیر کړي. اوس علما وایي که چیرې هره شپه څوک دغه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سورتونه دغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په رقم باندې وایي او پر بدن باندې لاسونه بیا تیروي، د فلج د مریضۍ څخه به الله تعالی جل جلاله دغه کس ته نجات ورکړي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې دا خو ډېر اسانه کار دی، دوه سورتونه دي. که چیرې د چا په یاد نه وي، اوس ډېر خلک ستا نه وي په یاد، یا خصوصا خویندې ښځې د هغو نه وي په یاد، نو هغه دې ورته ګوري، بیا دې د تورو څخه د قرآن کریم څخه دې وایي، وروسته دې پر لاسو باندې چوپ کوي او پر ټوله بدن باندې دې تیروي. دا یا دا. او بل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې دغه دوه سورتونه څوک همیشه وایي، ګرد عمر یې د ځان لپاره عادت کړي، سهار یې وایي 3 واره، ماښام یې 3 واره وایي، نو دغه کس به الله تعالی جل جلاله د کوډو د جادو څخه خلاص کړي، نجات به الله تعالی جل جلاله ورلره ورکړي. کوم وخت چې په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې جادو سوی و، چې بیا جبریل رالی، هغه څا یې ور وښوی چې په دغه څا کې ستا وریښته، هغه ښځې جادوګرې ښځې ستا وریښته ته غوټې ورکړي دي او د ډبرې لاندې کړي دي، چې نبي علیه صلات وسلام ورتاسو او وریښته یې راوکښېده، د وریښته هره غوټه چې خلاصوله دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سورتونه به باندې ویله او غوټه به خلاصول. نبي علیه صلات وسلام په هره غوټه خلاصېدلو سره به ازما مریضي سپکېدله، هغه مریضي تر څو چې د منځه څخه ولاړه چې د اته سره غوټې خلاص شولې. او د حسد کوونکي څخه به الله تعالی جل جلاله تاسو ته نجات درکړي. کوم څوک چې وایي چې زه حسد، یو څوک حسد را سره لري، موږ نظر کوي په سترګو کې مو اخی، هغوی دې وایي الله تعالی جل جلاله به د نظر څخه خلاص کړي، د حسد کوونکو د حسد څخه به خلاص کړي، د شیطان د وسوسو څخه الله تعالی جل جلاله انسان ته خلاصون نصیب کړي. لکه څنګه چې ترجمه هم دغسې ده چې موږ د حسد کوونکو څخه خلاص کړي، د شیطان د وسوسو څخه چې مو خلاص کړي، هغه چې موږ په زړه کې وسوسې را اچي